اوکې صاحبانو نن به مونږه انډرسټینډ کوو ایډیمز. اول تاسو ځان په دې پوه کړئ چې د ایډیمز نه څه مراد دی، بیا د هغې نه بعد دا ایډیمز په انګلیش کې څنګه په کار راځي، آیا موږ له ایډیمز زده کول پکار دي او که پکار نه دي، او که چیرې موږ ایډیمز زده کوو نو د هغې دپاره موږ له کوم سټریټجیز پکار دي، په کومه طریقه باندې موږ ایډیمز زده کولی شو، موږ پرې ځان پوه کولی شو، او دا به موږ بیا په سپیکینګ او په رایډینګ کې څنګه استعمالو. نو اول تاسو په دې ټرم باندې ځان پوه کړئ چې د ایډیم نه څه مراد دی یا د ایډیمز نه څه مراد دی. ایډیمز ته په اردو کې ویل کېږي محاوره، موږ چې ورته په پښتو کې وایو محاورې زیادې کړي. ټیک ده، نو محاوره ایډیمز د دې نه مراد دا دی چې د یو نه سیوا لفظونه هغه د یو بل سره راجمع شي او یو مختلف معنی ورکي، نو هغې ته مونږ وایو ایډیم. که چیرې دا لفظونه ته د یو بل نه جدا کړي نو دوی جدا جدا هغه مینینګ بیا نه ورکي، بلکل غلط مینینګ بیا ورکي، بدل مینینګ ورکي. خو که چیرې دوی ته په یو ځای باندې استعمال کړي نو دوی بیا تاله یو ډیفرنټ یو جدا معنی درکي. دغې ته بیا مونږ څه وایو، ایډیم ورته وایو یا ورته محاوره وایو. لکه د مثال په طور باندې تاسو دې سنټنس سوق کې دی، سوري دې ایډیم ته تاسو وګورئ، ایپل آف ونز آیز. ایپل آف ونز آیز چې دی د دې نه په پښتو کې مراد دا دی د سترګو تور. ټیک شو، یا دې ته مونږ آنکو کاتاره دا ورته په اردو کې ورته وایو. اوس دا ایډیم چې دی کو چېرې تاسو دې خوا وګورئ نو ایپل څه ته ویل کېږي، مڼې ته وایي. ټیک شو، آف مطلب دی کا یا کی او ونز مطلب دی د چا او آیز سترګې. نو د چا د سترګو مڼه، که چېرې تاسو تېنه یو لفظ واخلی، یو لفظ نه مینینګ تاسو واخلی نو څه معنی به راځي، د چا د سترګو مڼه. خو که چېرې تاسو د دې په یو ځای باندې مینینګ وګورئ، ایډیومیټک مینینګ د دې تاسو وګورئ نو د دې معنی په اصل کې څه ده، د سترګو تور. ټیک ده، دغه شان دی دا د بلیک اپ ونز آیز ورته هم ویل کېږي، خو دا چې دی یو جنرال خبره ده. ټیک ده، صحیح ایډیومیټک ایکسپریشن چې دی هغه دا یو دی، ایپل اپ ونز آیز. نو په سمپل الفاظو کې د ایډیم نه مراد دا دی چې د یو نه سیوا لفظونه هغه راجمع شي او هغه یو مختلف معنی ورکي، نو دې ته به مونږ وایو ایډیم او په اردو کې ورته ویل کېږي محاوره. ټیک شو، اوس دی یو ایډیم ته غوږ کېدی چې دې معنی څه ده، ایپل آف ونز آیز. ایپل آف ونز آیز نه مراد دا دی د سترګو تور. نو چې زه وایم چې هغه زما د سترګو تور دی نو زه به څه وایم، هی از ان ایپل آف مای آیز. هغه ستا د سترګو تور دی، هی از ان ایپل آف یور آیز. هغه زما د پلار د سترګو تور دی، هی از ان ایپل آف مای فادرز آیز. ټیک ده، یا ته زه د جنۍ په باره کې یم چې هغه ستا د سترګو توره ده نو څو، شي از ان ایپل آف یور آیز. پوه شوې په دې باندې، لکه د دې ونس په ځای باندې تاسو څه کوئ، د دې ونس په ځای باندې که چېرې وایئ چې زما د سترګو تور نو مای آیز، د هغه د سترګو تور نو هیز آیز، ستا د سترګو تور نو یور آیز. سمپل. دغه شانتې ته دا هم ویلی شئ چې هغه زما د سترګو تور دی نو هی از د بلیک آف مای آیز. دا شانتې هغه د هغه د سترګو تور دی، هی از د بلیک آف هیز آیز. هغه ستا د سترګو تور دی، هی از د بلیک آف یور آیز. ټیک شو، دغه شانتې چې کله تاسو وایئ چې هغه د فساد جرړه ده یا د فساد زیله ده نو هی از ان ایپل آف ډسکارډ یا هی از a bone of contention. دا شانتې چې ته وایې چې هغه یو ادیب انسان دی نو هی از a man of letters. هغه غریب انسان دی، هی از a man of straw. هغه زما بازم فرینډ دی، مطلب زما د وړوکوالي بالکل هغه جګري ملګری مې دی نو څو، هی از my bosom friend. دغه شانتې د دې نه علاوه ډېر شي ایډیمز دي چې هغه مونږه په ډے ټو ډے لایف کې لیکو هم په انګلیش کې او وایو یې هم په انګلیش کې. نو مونږ به څه کوو، مونږ به روزانه دوه درې ایډیمز چې دی هغه به ایکسپلین کوو.
د هغې نه بعد به هغه بیا مونږ یادو او بیا به بار بار مونږ په خپل سپیکینګ او په رایټینګ کې استعمالو، نو د دې سره به زمونږ ایډیومیټک ایکسپریشنز چې دي هغه به هم سترونګ شي. اوس تاسو په ذهن کې به دا خبرې چې سر ایډیمز باندې خو ډېر شي خلک نه پوهېږي، نو زه که کله چېرې دا وایم نو هغلته کې بل انسان پرې نه پوهېږي، نو د دې به څه کوو؟ ګورئ تاسو ایډیومیټک ایکسپریشنز چې کله وایې که نه، نو د دې سره برغ بیا په سمپل مینینګز کې ورسره هم وایې، ټیک ده؟ نو بل انسان به پوهه کېږي. او که ته دا وایې چې نه زه صرف او صرف خپل ایډیومیټک ایکسپریشنز چې دي هغه سترانګ کوم، زه خپل ایډیمز چې دي هغه سترانګ کوم په ویلو او په لیکلو کې، نو سمپل خبره دا ده چې یو ایډیم دې یاد کو، دغه ایډیم چې دی هغه بار بار په لیکلو کې استعمال کا، او دغه شانتې د هغې نه بعد بار بار په ویلو کې استعمال کا. ایډیم چې دی هغه به ستا بیا یادي. لکه نن مونږ دا ایډیم زده کو فار ایگزامپل چې اپل آف ونز آیز، ټیک ده؟ زه اوس کور ته لاړم او زما یو ورکوټې ورارو یا خوری دی او هغه ته زه یم چې کم هیر یو آر ان اپل آف مای آیز. دغه شانتې تاسو چېرته د خپل فرینډ سره خبرې کوئ هغه ته ووایه یو آر ان اپل آف مای آیز. دغه شانتې ستاسو مطلب محبوبه خو څوک وي، دغه شانتې واده خو کړي ښځه خو وي، نو هغوی ته ووایې یو آر ان اپل آف مای آیز، یو آر د بلیک آف مای آیز. دغه شانتې چې یو لس پنځلس پیرې ته ووایې تا ته بس یاد بیا په خپله باندې صبرې خولې باندې راځي. دغه شانتې په کلاس کې ته چاته وایي چې د فساد زیلې، ټیک ده؟ نو سو بون آف کنټینشن یا اپل آف ډسکارډ، چې زه یم چې ته د فساد زیلی یې په دې کلاس کې، نو سو you are an apple of discard in this class یا you are a bone of contention in this class. دا شانتې تاسو په کرکټ په ټیم کې وایي چې پلان کې زمونږ په ټیم کې د فساد زیله ده، نو he is an apple of discard in our team یا he is a bone of contention in our team. زمونږ په کور کې د فساد زیله ده، ټیک شو؟ نو دغه شانتې بار بار د استعمال کې ستاسو نه بیا چېرته هم نه غلطېږي. زه به روزانه زما کوشش به دی چې زه تاسو ته روزانه دوه او درې ایډیمز چې دي هغه اول ایکسپلین کړم، د ایکسپلین کېدو نه بعد به بیا تاسو یادوئ او هغه به انشاءالله ستاسو په پرمننټ میموري کې راشي. بیا چې تاسو انګلیش لیکئ او یا وایئ چېرته به هم ستاسو ایډیومیټک ایکسپریشنز چې دي هغه به نه غلطېږي.